نهم منزل. لاړ شئ، ورکه عاطفه بیرته پیدا کړئ. د ښار په دروازه کې خبر شول چې د ښار خلک ناروغان دي، خو دا څه عجیبه غوندې ناروغي وه. د ښار خلکو عاطفه نه پیژنده او زړه خوږی یې هیر شوی و. خلک بنګسارا و، ګمان یې کاوه چې د بل ښاري ځورول خیر مطلق دی. چې ښار ته ورننوتل، یوه ډله ماشومان پرې راټول شول. ببرسر یې په مینه مینه ورته وکتل. یو ماشوم راغی او د لارښود له پښو یې غیږ چاپېره کړه. لارښود ورکوز شو او ښکل کړ. لاروي هم څو ماشومان په غیږ کې ونیول. خلک حیران شول چې دوی څه کوي؟ دا پردي مسافر ولې د دوی له ماشومانو سره مینه کوي؟ ښاریانو مینه او پر ماشومانو مهرباني نه پیژندله. لاروي خپل لارښود وپوښت: د دې خلکو د ناروغۍ علاج شته؟ لارښود په ډاډ ځواب ورکړ: هو، کله چې مشران ټول مړه شي او دغه ماشومان رالویان شي او بیا د دوی بچیان وشي او رالوی شي، مینه، عاطفه او زړهسوی به بیرته ور په یاد شي. لاروي بیا پوښتنه وکړه: چا او څه شي دوی په دې ناروغۍ اخته کړي دي؟ حلاله ګټه نه وه. یو لوی سیاسي کوډګر دوی ته خپل خپلوان کافران کړل. د کافر شویو خپلو خپلوانو کور، ښځې، ماشومان، شته او ځمکې ورته حلالې وګرځولې. دوی بله ګټه نشوه کولای، بس د خپل ښار او خپلوانو په شتمنیو یې چور واچوه. څوک یې چې مخې ته درېدل دوی به وژل. زورورو به د کمزوریو مال راخپلاوه. دې کار ورو ورو له دوی څخه عاطفه او زړهسوی هیر کړل. وروسته بیا دا ناروغي ساري شوه. ټول ښاریان پرې اخته شول. عاطفه او زړهسوی د انسان طبیعي ځانګړنه ده، خو حرص او سیاسي واک غوښتنه یې دښمنان دي. که عقیدوي جواز ورسره ملګری شي، بیا نو د دغو انساني ارزښتونو عاطفې او زړهسوي ریښې له بیخه باسي. یا خو به یې ټول بالغ ښاریان له منځه ولاړ شي او نوی نسل له خپلې خدای ورکړې عاطفې سره رالوی شي، او یا هم د ښار ته نور ښاریان راوستل شي چې لا یې د ګټې لپاره د بل ښاري وژل او خوړل نه وي زده. خو پوه شه چې د دوی ناروغي پر مسافرو اغیز نه لري. ورته ځیر شه او د خپل معرفت زیرمې ته ورڅخه زده کړه ورکړه. لاروی ښاریانو ته حیران شو. د دوی په ناروغي یې زړه وخوږېد، خو د ماشومانو په معصومو څېرو کې یې د ناروغۍ نښې ونه لیدلې. د ښار سبا ته یې هیله پیدا شوه.